یو سړی واده کړ چې کړي واده کړ کور ته راغی ښځې ژړل ورته ویې ولې ژاړې ویلې سړیه لږ مې پرېږده چې وژاړم بیا به خبرې سم یې وژاړم وی ژړا دې پوره شوه ویلې ښه اوس الو ووایه نو بیا په ژړا وی بیا دې راته خبره یاده چې بیا ښه وژړل وی اوس الو ووایه بیا په ژړا شو بیا خو ووایه که وی کوټه کې مې کالي بدلول جامې او ویلې په کړکۍ کې مرغۍ ناسته ویلې ویې لیدل ویلې اوسه پورې زما بدن چا نه و لیدلی او دې مرغۍ ته زما سطح ښکاره شوه او دا مرغۍ به نورو مرغیو ته وایي بیا په ژړا شو سړي وی چې کور یې وران شه دا څومره تقوادار دا څومره پسند ډېر متاثر شو یاره ښځې ما خو سعودي ته اراده کړې وه چې لاړ شم او خو ستا راسره غم بس زه دې مطمئن بس سړی سعودي ته روان شو ښځه کور کې یوازې جدید ته چې تللی دی که نه پاسپورټ کې فرق راغی واپس یې تیاره کې راغی نو دی چې مازدیګر د کور نه ووته او ماښام شو او ده ته ټلیفون وکړو د جدې نه چې زه جدې ته ورسېدم نو به دې یار ته ټلیفون وکړو چې یاره راځه ملک خالي دی یار یې ځان لرو سړی ورک شو سړي ته خو په پاسپورټ کې فرق راغی د شپې واپس راغی دروازه یې چوټه کوله او دروازه یې خلاصه کړه سړی پروت و وایي ابوذرګي سړی څنګه واپس راغی بس سړی وی چې ښځې چې غوښه د نوش کوم که نه نو غوسه مې نه کړه بزرګۍ او ژړا ته دې وګوره دلته دې یاد کړم بس کله یې پرېږدم داسې نه کېږي بل بادشاهۍ ته هلته یو سړی و بزرګ په یو پښه به ګرځېده په څو پښو چا ورته وی ولې وي چې میږي تر لاندې نه شي دا خو د خدای مخلوق دی او چې په بازار به راو دا راښکاره شه که نه ټولو خلکو به دوکانونه بند چې بزرګ راغی دې کې د بادشاه د کور نه خلاو شو قیمتي سامان پې ورک شو بادشاه اعلان وکړ چې زما د کور نه غلا شوی دی او که چا غل معلوم کړ دومره کروړه روپۍ به ورکړي پر دغه سړی نه دی ښځې نه چې تښتېدل بس دی ورغی باچا صاحب غل مې پیدا کړ ویلې کم دی دا پیر صاحب دی په یو پښه چې ګرځي هغه ورته ګډې وډې مه وایه دا خو دومره تقوادار دی چې په بازار را داخل شي په یو پښه ګرځي ورته ویې وروره روپۍ وباسه نورې خبرې پرېږده تا وي چې چا غل وښوده دومره روپۍ ورکوم غل مې درته وښوده اوس که نیسي او که نه نیسي خو ستا مشکل دی وی یقیني وی بل دا دی غلی هغه یې راونیو چې یو څو کوته کې وګو هغه بیا وغلا ماته سړی راوغوښته د بلا بچیه دا غل دې څنګه معلوم کړ دا کیسه چې زما د ښځې بزرګي د اسلام نه وړاندې روانه ځکه مرغۍ ته که څه ښکاره شي خو مشکل نشته او کار یې هغسې کوه او د دې بزرګ صاحب بزرګي هم د اسلام نه مخکې روانه ځکه اسلام کله ویلي په یو شکل نو ما مې هغه د زمانې غټ مجرمه وه نو دام د زمانې غټ مجرم دی د دې نه مې معلومه کړه ښځه خو مې وبېلله خو تجربه مې زده کړه